السلام علیکم ویورز، زه یم ستاسو ټیچر ستاسو ملګری سلمان شال. ویورز، نن زمونږ د ایم ایس ایکسل کلاس نمبر 5 دی. نن چې زمونږ کوم کلاس دی نو زمونږ کلاس د ایکسل د فارمولې په حوالې سره دی. زمونږ چې نن کومه فارموله ده نو هغه ده زکات کالکولیټر پروګرام. دې کې زمونږ سره اولنی چې کوم دی هغه دی نیم. مونږ نیم ته راځو، بیا دی اماونټ، بیا مونږه اماونټ ورکو او بیا مونږ د هغې نه وباسو زکات. د دې فارمولې دا کار دی، تاسو نه څوک تپوس وکړي چې یاره زما سره 15 لکه روپۍ دي یا 6 لکه روپۍ دي یا 9 لکه روپۍ دي. ټیک ده جي، زما سره پیسې پرتې دي او زه اوس د دغې پیسو زکات راوباسل غواړم. زه به د هغې زکات څنګه راوباسم؟ نو ځان سره یو خبره یاد ساتئ، د زکات چې کوم دی زمونږ یو خپل فکس ویلیو ده. یو چې کوم ده زمونږ سره دی په 40 روپو پسې 1 روپۍ زکات راځي، په 80 روپو پسې 2 روپۍ زکات راځي او په 100 روپو پسې 2.5 روپۍ زکات راځي. صحیح ده جي؟ نو په 100 روپو کې څومره روپۍ زکات راځي؟ 2.5 روپۍ. دلته کې رااله مګوره زما سره دی نیم مو لیکلو، فار ایگزامپل الیاس سره اماونټ یې پیسې ورسره دي، فار ایگزامپل څومره 3 लाख. زکات اوس د هغې څومره زکات جوړېږي نو ولیکئ از ایکول ټو، بیا به راشئ اماونټ ته، بیا به یې ملټیپلای کړئ. از ایکول ټو اماونټ ملټیپلای بای څومره دی 2.5 2.5 بیا پرسنټ. تاسو به شفټ ونیسئ او د 5 د پاسه وګورئ که نه، د 5 د پاسه د پرسنټیج سمبل راغلی دی. دا مونږ کلیک کوو او انټر به کوو، زموږ سره به د دې زکات جوړ شي. بیا ورته ګورئ دلته کې زه رالم، دا چې کوم فارموله ده دا ما لاندې ډرې کړه، لاندې مې اپلای کړه. ما سره یو بل کس هلک دی واجد، د واجد سره پیسې دي څومره دي ورسره؟ فار ایگزامپل د هغه سره دي 2 लाख. نو ګوره ورته زموږ زکات جوړېږي. صحیح ده جي؟ ښه، زموږ سره په دې کې بله فارموله ده، زموږ سره بله بینک انټرسټ فارموله. بینک انټرسټ فارموله څه لپاره استعمالیږي؟ ګوره یو خبره مونږ د زکات وکړله، اوس دا کومه چې فارموله ده انټرسټ والا مارک اپ والا، دې کې مونږه سود راوباسلی شو، په دې کې مونږه سود افر کولی شو. نو ګوره دې کې زموږ دغه سیم فنکشنز دي. یو فنکشن دی نیم، بل دی اماونټ او بل دی انټرسټ. اوکې ښه، زما سره نیم دی فار ایگزامپل علي. د علي سره پیسې دي څومره؟ د علي سره پیسې دي 4 लाख روپۍ. بس دویمه، ګوره تاسو کله بینک ته ورشئ که نه، د هر یو بینک والا خپل افر یې که نه، خپل پیکیج یي. یو بینک والا وایي چې ته ماله پیسې راکړه، ته له پنځه 5% منافع در کومه. بل وایي چې ماله پیسې راکړه، ته له پنځه 7% منافع در کومه. بل وایي ته له زه در کومه 3%. که نه، د هر یو بینک والا څه خپل بیل پیکیج یي، بیل افر یي. که ستا بینک ته کس راشي ته به څومره منافع ورکوي په هغې باندې؟ 10%. ته به څومره ورکوي؟ او ته به څومره ورکوي؟ 10%. که نه، نو ګوره ولیکئ از ایکول ټو، همدغه سیم فارموله ده ښه، از ایکول ټو اماونټ ته به راشي او ملټیپلای به یې کوئ. فار ایگزامپل ما ورکړو 5%. ګوره د زکات چې کومه ویلیو ده که نه هغه 2.5 ده، هغه چینجبل نه ده، هغه چینج کېږي نه. خو د انټرسټ تاسو ما ووایئ که نه، د انټرسټ چې کوم دی د ده خپل افر دی، ستا خپل افر دی، د هغه خپل افر دی که نه. ما ورکړو 5%، انټر کا. نو ګورئ موږ ته راغی څومره روپۍ جوړې شوې؟ 20,000 روپۍ جوړې شوې. دا موږ سره سود راغی. ښه، صحیح ده جي؟ ښه، دا و زمونږ نننی کار. تاسو په کوم ځای کې مسله یي، تاسو په کوم ځای کې نه پوهېږئ، تاسو تپوس کولی شئ. خوشحال اوسئ، اباد اوسئ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاتہ.